15 کلنې څانګې ته نړۍ د زړه په سترګو ښکاري. هغسې سوری یعنې دا چې دا ما فکس په یوه ورځ کې وګنډه او د دې ګنډل هم ډېر یو اسانه کار ده. خپل هنر غواړي نو ډېر په اسانه کې وګنډل کېږي. یو جورابه جوړه کړو. هغه په سترګو څه نه ویني مګر کړنې او فعالیتونه یې د یوې بینا نجلۍ په څیر دي. دلته د سکالکونه دې بافلې دي که نه د لاس کې دونې اغلی څانګه لیک لوست کولی شي او د قرآن کریم حافظه هم ده، خو همدومره نه بایسکل چلولی شي، په موټر چلول یې زده دي او په عین وخت کې لاسي صنایع یوه بله لاسته راوړنه ده. څانګې په نابینا سترګو خپلې هڅې دلته نه دي درولي. هغه په خپل کور کې د چمګاون یو شمېر ماشومانو ته د استادۍ ویاړ هم لري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة. دې ټولو سره سره اغلې څانګه لکه د نورو معلولینو په څېر د خپل کاله د غړو د اوږو بار نه ده. دا جارو کولی شي، لوښي مینځي او د یو بنا په څېر د کور داخلي چارې مخته وړي. هیلې یې پوره شوي، څه نیمګړي پاتې دي او تمه یې شته. وایي راتلونکي کې امید دا دی چې حقوقي فعاله شي، خو د ښوونځیو تړل کېدل یې د ارمان یو څه ټکنی کړی دی. مګر هیلهمنده ښکاري او له اسلامي امارات غوښتنه لري چې د زده کړو دروازه یې پر مخ پرانیزي. زه خو د شپږم ټولګي زده کوونکې وم او اووم صنف ته اول نمره کامیابه شوم. نو بعد له هغې نه ما ونشي کولی چې خپل درسي تعلیم ته ادامه ورکړم. د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته د تعلیم، د زده کړو، د تحصیل زمینه برابره کړي تر څو موږ وکولی شو خپل وطن ته خدمت وکړو، تر څو وکولی شو خپلو هیلو ته ورسیږو، تر څو وکولی شو د نورو انسانانو مشکلاتونه حل کړو. نو همداسې د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ د تعلیم، د تحصیل او د دې شیانو مخه ونه نیسي، موږ ته اجازه راکړي تر څو موږ خپلو هیلو ته ځان وشو رسولی. او دویمه هیله مې دا ده چې زه د حقوق بخش وایم او وکولی شم تر څو چې د نورو شخصیتونو نه هم دفاع وکړم د حق نه. د څانګې په هڅو ترلاسه شویو وړتیاوو هغه ټول نابینایانو ته د زیار ویستلو یو پیغام دی چې کوښښ نه کوي او ځانونه د روغو وګړو په پرتله کم بولي. د کاله سرپرست یې راتلونکي ته خوښ دی او وایي هیله یې دا ده چې یو وخت یوازې دوی ته نه بلکې افغانستان ته ویاړونه راوړي. خو په حکومت یې غږ شته او زیاتوي چې باید فرصتونه ورکړي تر څو څانګه له خپلو وړتیاوو د هیواد لپاره کار واخلي. که موږ په دې ټولنه کې وګورو داسې خلکو نه اصلا تمه توقع نه کیږي، خو دا به خوشبختانه ووایم چې زموږ په کورنۍ کې الله تعالی داسې یو انسان موږ ته راکړی دی چې یعنې نشته اصلا د مړي په لقب دلته په دې ټولنه کې ورته ورکوي. دا انسان نیمګړی دی، مکمل نیمګړی دی که نه. خو شکر الحمدلله موږ چې دا ګورو دا د دې ژوندیو په پرتله د ډیرو خلکو نه دا ډیره پرمختللې ده. موږ ورته ډیر امیدونه لرو، ډیرې هیلې لرو، ځکه دې په نیم ځان سره هغه لاسته راوړنې زموږ د کورنۍ دپاره، د افغانستان دپاره ترسره کړي چې زموږ په خوب و خیال کې هم نشته. په اوله مرحله کې دا ډیره ښه د سپورت مطابق یوه ښه منډه کوي، ډیر په مهارت سره کولی شي منډه ووهي او ځغاسته وکړي د سپورت. دویمه برخه دا ده چې مثلا رسپانبازي ده، په دې برخه کې که دا حمایت شي. درېیمه برخه مثلا بایسکل ده، د بایسکل ځغاستې دي چې نړیوالې لوبې شته دي که نه، منډې دي، رسپانبازي ده او بایسکل دا مهارتونه دا لري. نو که په دغه درې برخو کې دا حمایت شي نو موږ کولی شو چې انشاءالله چې د افغانستان دپاره یو ښه افتخار د څانګې په ذریعه لاسته راوړو. په هیواد کې اوس مهال څه باندې 600,000 تنه نابینا یا په سترګو ړانده وګړي شته او د څانګې وړتیاوې دې ټولو ته یادوي چې که زحمت وباسي په ټولنه کې د یو روغ انسان په توګه فعال پاتې کیدی شي. معلومه نه ده چې هغه به نړۍ په سترګو وویني یا نه، مګر هڅو یې د کاله د غړو ترخوا د چمګاون اوسیدونکي په دې قانع کړي چې ترې کمه نه ده او هره برخه کې سیالۍ ته د ودرېدو تاب لري. حسین صافی، موج نیوز، کابل. دا چې دا ما فکس په یوه ورځ کې وګنډه